ملګرو موبایل څورانه شوري کړی دی، پته نشته چې څه وجه ده. زموږ د کیمره په خپله بدله رابدله شي او ملګرو که ځان سره مو څوک واخیسته کمال بھائی له به انویټیشن ورکړو، ګل نواسان غوري له به ورکړو، وهمي اورکزي له به ورکړو، شاهد انتظار صاحب الله ناچار، بیدار وزیر شوکت علي بغداده دانش ابوالاسد صادق کسان نور البصر نورزمین شاه هارون رشید کمال لکه هارون رشید کمال دا آپشن هلته یار واصف جان راغی دی راخلو. واصف جان ډېر ښکلی غزل لیکي. واصف جان وګوره بلنه وویله. وعلیکم سلام فضاله غزل راولېږه یار، نوټیفیکیشن دې بند کړی دی. आवाज में कम درځي، आवाज د میټیک پکې شاملېږي نه یار. پکې خو څه ریکویسټ راولېږه د ما طرفه خو انویټیشن درغی. کماله کمنټ کې غزل هم راولېږه. وطن ټیک ټاک دی. خان نوازه په خپل ځای پروت دی، ته هم ترې بهر یې او زه هم ترې بهر یم. ګلابي ورور ته القوی وایو. ګلابي وروره بخیر راغلې. مصطفی بخیر راغلی. नेटवर्क څه مسله شروع کړې ده کمال یار. د څه وجه ده یار؟ اواز مې کم درځي. اوس ټیک شو؟ اکرام الله مظلوم ورور ستا نوټیفیکیشن بند دی. دا به څه کوو یاره؟ غزل به درته ووایم. هارون رشید کماله ستا ته مې کمنټ کې هم لیکه، ستا ته ډالۍ هم دی چې الهامه که راځې ذره ذره یم. الهامه که راځې ذره ذره یم. الهامه د خپل ځان په تماشه یم او الهامه د سوچونو مجموعه یم. الهامه د سوچونو مجموعه یم. الهامه د یادونو هدیره یم او الهامه خواهشونه مې چوپ کړي. الهامه خواهشونه مې چوپ کړي. الهامه ارمانونو ته کیسه یم او الهامه سویلو لمبه لمبه کړم. الهامه اسویلو لمبه لمبه کړم. الهامه باد مې وړي ری ریم او الهامه که مې لږ غوندې راټول کړې. الهامه که مې لږ غوندې راټول کړې. الهامه ماته شوي آینه یم او الهامه زما زه هغسې نه یم. الهامه لوټل شوې قافله یم.
اوس ټیک شو، شکر دی چې وټکل، اواز صحیح شو. ژوند ښکلی دی، زما چې ګورو ژوند ښکلی دی. که بلنه قبوله کړه، ډېر خوند به وکړي. وعلیکم السلام. شرف وروره، زه دې پېژنم، ما خو د سلامونو ځواب هم درکړی. ډېره مهرباني رشید کماله. دا به څه کوو یار چې ستا له ورته کال نه درځي. آصف جان ته بیا خواست کوو چې زمونږ بلنه یې قبوله کړي. وعلیکم السلام. ابوالحسن ماما ستړی مه شې، په خیر راغلې، سلامونه درته وایم. السلام علیکم. آصف جان وروره په خیر دی بالکل. ته په روډ ولاړې، دا به څه کوو یار. آصف جان لاړه، په روډ ولاړو نو ये वाला वो छोड़िए कर. वालेकुम السلام اخترناک استغفرالله. استاد جی بخیر راغلی. وعلیکم السلام. سلمان جانی وای سلام مې واخله، ستاسو سلام مې واخسته سلمان جانی. او صدام حسین غوري لیکلي دي چې موږ لیوني به نن په زور وباسي او جانان د سپینو چم نه تور وباسي. واصف جان وای چې زما ترڅنګه زما یار ښه دی، د الله رحم دی، اوس کار ښه دی. او وحید دل وای السلام علیکم. وعلیکم السلام. आवाज مې کمزوری دی ابوالحسن ماما، نو ځان سره دی که دغومره بلنه درځي درله درلودو که دا بلنه مې قبوله کړي. ډېره مهرباني عبدالرازق ماما، ستا ته هم سلامونه وایم. لږ تېز اواز مو کمزوری دی، اواز مو کمزوری دی. لږ دمې سره راته ووایه که نه، بیا اوږده کېږم په ملیشیا کې ناوخته ده. ورځه دومره لرې نه مونږ ګورې، ډېره مهرباني. عبدالحسن ماما نېټورک زما خراب دی، که د ستا خراب دی پته نشته چې څنګه ده.
اجاز خان یوسفزی اخترناز هارون رشید کمال ورور ته په فکرونو کې چېرته مې هغه راواخیسته هغه به د نور نوم یې واورېد راځه هغه ډېره ښکلې ډېره د ده والا نه راځي اوس very nice اجاز خان یوسفزی وایي اجاز خان یوسفزی کال دروکمه وروره که څه در سره وي نو ډېره مزه وکړي محمد ریاض بهتاب صاحب ته کال کړو که هغه اټینډ کړو هر څوک وایي आवाज تیز که आवाज تیز که هغه پکې منشن که وحید عدل صاحب کړي دي کېدای شي الرحمن ها ستا مېلمانه دي یار ما خو وایي چې تلي به ستا د لاسه خو مې ګنټه ځان لیټ که چلو صحیح ده کورنۍ که موبایل دي وي نو اواز تیز که ماما اواز خو مې تیز کړی دی نور بیا هم تیز کړم واحد عادل واحد عادل پکې ګوري ویډیو ګوري که نه هغه به راواخلم اخترناز ضروره دغه دی راغی روا مې خسته کال د روا د کال چتري السلام علیکم وعلیکم السلام ورور جانه ښه صحت هم ښه دی اواز هم بیخي وایم سلو راځي اوس ټیک شو اوس برابر شو تقریبا څنګه هلې ژوند زندگی اوس ښه صحیح ده شو برابر شو لږ مخکې رانه عدنان اسد شاهان تپوس وکړو وایي ژوند یې څنګه روان دی نو ما ورته وویل ما وې ژوند خو داسې روان دی لکه د یوه شلېدلي ګریوان لیونی یا لکه د یوه لیوني شلېدلی ګریوان بالکل نو بس وخت ولاړ دی موږ تېرېږو روان یو بالکل وخت د چا انتظار نه کوي تېرېږي خو بیا هم په دې حال باندې شکر شکر پکار دی چې په لاس خو سلامت یو ستاسو غوندې ښکلي ګلان ګلالي دوستان الله تعالی ملګري راکړي دي راله په دې زه ډېر خوشحاله یم شکر بالکل الحمدلله بالکل او اخترناز وایي چې غزل ووایه دا د خلکو د ملګرو دا د انتظار تنده به ختمه کړو نو دا انتظار به یې ختم کړو اختر یو صافي غزل دی خو ما خو دې نه مخکې پروګرام کې ویلی خو ناست صاحب هم وختي میسیج وکړی چې دوی آنلاین دي او راشه نو غزل دی چې زی پالي له پال ګوري خو نشته دی زی پالي له پال ګوري خو نشته دی زی پالي له پال ګوري خو نشته دی او ځان له کلیوال ګوري خو نشته دی واه 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 زی پالي له پال ګوري خو نشته دی او ځان له کلیوال ګوري خو نشته دی او ډېره ستړې شوې په مزلو ده ډېره ستړې شوې په مزلو ده ډېره ستړې شوې په مزلو ده او ډډې له دیوال ګوري خو نشته دی ډېر ښکلی ډېر مزېدار او سترګې یې تورې کړې دیدن په وخت کې
سترګې یې تورې کړې دیدن په وخت کې. سترګې یې تورې کړې دیدن په وخت کې، اوښکو له رومال ګوري خو نشته دی. ډېر مزېدار، ډېر ښکلی. ډېره مننه. سترګې یې تورې کړې دیدن په وخت کې، اوښکو له رومال ګوري خو نشته دی. او خړه پړه ګرځي غریبي ده. خړه پړه ګرځي غریبي یې ده. خړه پړه ګرځي غریبي ده او ډک د غمو شال ګوري خو نشته دی. ډېر مزېدار، ډېر ښکلی، ډېر مزېدار. او اخري شعر دی پکې، ارشاد. تا پسې عدله خوب ایتلی دی. تا پسې عادله خوب ایتلی دی. تا پسې عدله خوب ایتلی دی او اوس هم درله جال ګوري خو نشته دی. ډېر مزېدار، ډېر ښکلی. اخترناز وایي چې ډېر ښکلی، ډېر مزېدار. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. اخترناز صاحب، اخترناز صاحب خو زموږ په استادانو کې راځي. عادله بس دی پوره ده که نه چې درله کاوه په باران کې راشي. عدله بس دی دا پوره ده که نه چې درله خواله په باران کې راشي. دا یو شعر دی. ناز صاحب ډېر خوښ دی، بار بار دغې فرمایش کوي. ورته ووایه ټول غزل ورته ووایه. وایي دا چې راګوره شي او ویې مې روي. دا چې راګوره شي. دا چې راګوره شي او ویې مې روي، کله چې وریځې په اسمان کې راشي. دا چې راګوره شي او ویې مې روي، کله چې وریځې په اسمان کې راشي او د بېوسۍ نه چې کچکول ګرځوم. د بېوسۍ نه چې کچکول ګرځوم، اوښکې د سترګو مې ګریوان کې راشي. او قسمته ستا نه به ګیله نه کوم. قسمته ستا نه به ګیله نه کوم. قسمته ستا نه به ګیله نه کوم، ویمه کمي به مې ایمان کې راشي. ډېر مزېدار. دا شعر بیا ووایه. ډېره مننه. قسمته ستا نه به ګیله نه کوم، ویمه کمي به مې ایمان کې راشي. او څومره چې زه ورپسې مرمه خدایه، څومره چې زه ورپسې مرمه خدایه، او چې دومره مینه په جانان کې راشي. ډېر ښکلی. ډېره مننه. څومره چې زه ورپسې مرمه خدایه، او چې دومره مینه په جانان کې راشي، د زړه خبره یې د خولې سه یو شي. د زړه خبره یې د خولې سه یو شي، که دا صفت په هر انسان کې راشي. ډېر مزېدار، ډېر. ډېره مننه. د زړه خبره یې د خولې سه یو شي، او که دا صفت په هر انسان کې راشي، او زما دې خړ پښتون ته چرته رسي. زما دې خړ پښتون ته چرته رسي، او ډېره ښکلا که په جهان کې راشي. ډېر ښکلی. او اخري شعر دی پکې، ناز صاحب ته دې ډالۍ، عدله بس دی دا پوره ده که نه. عادله بس دی دا پوره ده که نه. عدله بس دی دا پوره ده که نه، چې درله خواله په باران کې راشي. ناز صاحب له کال نه ورځي. نادرشاه صاحب زموږ سره په لاندې نادر شینواري صاحب هغه ته به بلنه ورکړو. نادرشاه صاحب تیاري کوه. ډېر مننه، خوشحاله اوسئ. او څومره ملګري چې دي دوا سلام احترامات، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، مهرباني. وعلیکم السلام. السلام علیکم. نادرشاه صاحب ته بلنه ورکړو. که هغه زموږ بلنه قبوله کړله. السلام علیکم نادرشاه صاحب، په خیر راغلی. وعلیکم السلام، په خیر راغلی، په خیر راغلی، ستړی مه شي. خوشحاله شي، الله دې ډېر عمر درکړي درله.
هرکلی درته وایو ملګري ناست دي ټول ستاسو د ټولو ملګرو ته نیکې هیلې او احترامات غزلو زما طرف نه سلام ټولو ملګرو ته. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. شاهد صاحب اس ایم اس راوکړ چې ما صاحب لاین باندې راغلی ورشه ما چې بس دا دی ورغلم. ډېر دې ښه وکړه ډېر ښکلی کار دی یقین وایي چې په موږ دې غټ احسان وکړه چې راغلې اوس به درنه ښې ډېرې غزلې واورو. دلته څوک میسیجونه ډېر را لګي نو دې سره ستا د اواز ما نه همداسې بندګي. ډېر دې ښه وکړه چې راغلې په موږ دې ډېر غټ احسان وکړه الله دې ستا له ډېر عزت درکړي. صحت ښه دی جوړ یې تکړه یې. شکر الحمدلله بس وخت اوړي. بس ستا دغه ادبي خدماتو مونږ ډېر احترام کړو او الله دې پسې تاندې آباد اوسې پروګرامو کې خوشحاله شي الله دې ډېر عزت درکړي موږ به څه خدمت وکړو د موږ به څه خدمت وي پکار خو دا وه چې د موږ سرونه د پښتو د پښتنو په خدمت کې لاړ وای. بالکل بالکل. شاید انتظار صاحب هم راغی. وعلیکم السلام. راغی ښه او انتظار صاحب هم راغی ډېره مننه انتظار صاحب. انتظار صاحب خو چې نه وي بیا موږ له دا پروګرام هم خوند نه راکوي تعلیم نه ورکوي خو موږ هم نه راکوي. بالکل همداسې د هغه مړه هغه څه بل تکړه او ښکلی انتظار صاحب ته دا خیبر استاد یو دوه شعرونه ډایلګوم ارشاد چې پخوا جونو اوربل کې تعویذونه ټک وهل. پخوا جونو اوربل کې تعویذونه ټک وهل او د شوخو پکې وز زمونږ زړونه ټک وهل. زړونه ټک وهل زړونه ټک وهل او یوې مستې په ګودر باندې غزل وې د خیبر. یوې مستې په ګودر باندې غزل وې د خیبر او یوه پیغله ګډېده نورو لاسونه ټک وهل. ډېر ښکلی ډېر ښکلی. اوس تا یو غزل درته یامه ارشاد چې اور لګېدلی پښتون سوځېږي. اور لګېدلی پښتون سوځېږي او پښتو لمبه شوه قانون سوځېږي. واه واه واه. اور لګېدلی پښتون سوځېږي او پښتو لمبه شوه قانون سوځېږي. او بل شعر دی چې هره کوڅه کې جوړه غوغا ده. هره کوڅه کې جوړه غوغا ده زمونږ بدبختو سکون سوځېږي. مننه. او بارود خوارمو بره فضا کې بارود خوارمو بره فضا کې او لاندې په ځمکه ژوندون سوځېږي. ښکلی ډېر ښکلی. مننه. او مشران مو وژني مونږ یتیمان کا. مشران مو وژني مونږ یتیمان کړي یتیمان کا چې مونږ غږ کړو ژبون سوځېږي. مننه. او کام به مو څنګه په ترقۍ شي کام به مو څنګه په ترقۍ شي چې قدم اخلي نو یون سوځېږي. مننه مننه. ناصب او زمونږ د سیمې په غرو اور بل شو. زمونږ د سیمې په غرو اور بل شو. اور بل شو رمې تالا شوې او شپون سوځېږي. ډېر ښه. شمس فګار صاحب تیاري کوئ حاجي ډېر ښکلی. مننه مننه. او اخیري شعر دی چې جوړ ترې نادره خود بغاوت شي. جوړ ترې نادره خود بغاوت شي چې زړه ورید ورید شي لړمون سوځېږي. ډېر مزېدار ډېر ښکلی. ډېره مننه. بس انشاءالله چې موږ تاسو سره پروګرام کې تر اخره پورې
ایوب سره ډېر او مزیدار، ډېر ښکلی نمبر غزل نمبر یې باندې او بالکل ډېره مزه مې ترې واخیسته. ښکلی انتخاب مو وکړ. بخترحمانه پروګرام میلۍ له شروع شو لا تېر شوی نه دی او او بسم ګور الله ان شاء الله چې په سهیل څوک په طیب لاین صاحب وي نو بس هرکلی هغه اول راوخت شمس فګار صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه زموږ بلنه قبوله کړي نو ډېره مزه به وکړي. نو انصر فګار صاحب سهیل خیام اخترناک صاحب کوم یو غزل رانه اورئ؟ اخترناک صاحب بلنه قبوله کړئ. کوم یو غزل تاسو خیاله دی هغه ورځ بله ورځ مو پوسټ کړی و. اچھا دا غزل ټول د اخترناک صاحب نه قربان شي اور پرې وژنم اور پرې وژنم زه دې څکمه محترمه ای زما د سترګو نمه محترمه. محمد ریاض بیتاب صاحب زموږ سره راغی ګورو چې دی راواخلو. الله صاحب غزل پوره کومه طاهر قادري صاحب وایي چې ماشاءالله ډېره مهرباني ده زما اواز درځي بیتاب صاحب راغی ډېر ښکلی غزل دی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. څنګه یې ماسته بخیر ده؟ وعلیکم السلام محمد ریاض خان بیتاب صاحب شکر الحمدلله ستاسو په دعاګانو باندې رنګ یو او ستاسو کورونو ته دعاګانې خیر دي ده؟ شکر الحمدلله وخت تېرېږي د الله ډېر کرم دی. شکر په دی دې خپلو یو الحمدلله څو د شعرونو الله باندې پاک. درته د غزل بلنه درکومه بیتاب صاحب چې اور پرې وژنم زه دې څکمه محترمه ای زما د سترګو نمه محترمه. ډېر ښکلی ډېر مزېدار ډېر ای مزېدار. غزله ستا خو هر چاته ښکاره کړم زه خو پټ پټ ژړېدمه محترمه. ډېر ښکلی ډېر مزېدار. ستا په ځان مینومه محترمه ستا ستا په په ځان ځان مینومه محترمه آینه درله راوړمه محترمه. ډېر ښکلی ډېر مزېدار. او همدا اوس درپسې مرمه محترمه. همدا اوس درپسې مرمه محترمه. همدا اوس درپسې مرمه محترمه داسې مه وایه چې ځمه محترمه. ډېر ښکلی ډېر مزېدار. شعرونه پکې ډېر دي څه د مغزو نه وځي او ستاسو ته بلنه در کومه ملګري ناست دي نادر شاه صاحب خو وایي چې ورته ووایه چې ځان ښکاره کړه انعام الله صابر ورته هرکلی وایي او غزل در راوړو بیتاب صاحب لږ کرڼاته شوې ډېره مزه به مننه. وکړي نادر شاه صاحب ډېر ارمان لري چې ستاسو وویني. یاره رڼا
رڼا نشته بجلی تل ده بس داسې لږه رڼا ده خو اوس صحیح شو که بس نه؟ رڼا څه کلام مې درته وایو ورې کلام راوالمه راواخله مهرباني یې خپل لاس ډېر مننه طاهر قادري کلام د اول یو دوه شعرونه دي تا ته ارشاد دې ډالۍ وي ډېره مننه جهان مننه وایي زه په مثل د هندارې سپین له سپینه تور له توره زه په مثل د هندارې سپین له سپینه تور له توره چې احساس په چا کې نه وي له هغو زنو مې ژغوره واه واه بیا ووایه وایي زه په مثل د هندارې سپین له سپینه تور له توره چې احساس په چا کې نه وي له هغو زنې مې ژغوره او د بادار د نینو ته اور دا ستا په وطن بل دی د بادار د نینو باټ ته اور دا ستا په وطن بل دی اور لړونې پوښتونه بیرته ټول دا ستا د کوره ښکلی ترجمان شو او اوس یو کلام دی ارشاد وایي زما د دې ولس سره مذاق دی روان دی زما د دې ولس سره مذاق دی روان دی مرض ترې لګېدلی د خناق دی روان دی واه 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 وایي زما د دې ولس سره مذاق دی روان دی مرض ترې لګېدلی د خناق دی روان دی او لحظه لحظه مې اوچت د حیرتونو په مینار کړي لحظه لحظه مې اوچت د حیرتونو په مینار کړي مارغه زما د خیال دی او آفاق دی روان دی او زما مضبوط مننه وایي لحظه لحظه مې اوچت د حیرتونو په مینار کړي مارغه زما د خیال دی او آفاق دی روان دی او زما مضبوط سنډه پکې امیل شو د هډوکو زما مضبوط سنډه پکې امیل شو د هډوکو خو سخوټی د بادار پکې ښه چاق دی روان دی وایي زما مضبوط سنډه پکې امیل شو د هډوکو خو سخوټی د بادار پکې ښه چاق دی روان دی او ای مونږ پښتانه لکه چرګوړي حلالیږو ای مونږ پښتانه لکه چرګوړي حلالیږو سبب خپل میانځه زمونږ نفاق او منکر د غلامۍ چې هر یو سر ترې لاندې کیږي منکر د غلامۍ چې هر یو سر ترې لاندې کیږي ظالمه خو هم ستا مرعی ساق دی روان دی او ته ګټه پکې ږده او دا به خپل ولس پرې ولي ته ګټه پکې ږده او دا به خپل ولس پرې ولي پښتون دې د لیندې هغه پټاق دی روان دی واه 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 بیا ووایه دا شعر
او دا به خپلو لسپیولي پښتون دی د لیندې هغه پټاق دی روان دی او چې اس د پښتانه په څلور واڼه خپو شل کړو چې اس د پښتانه په څلور واړه خپو شل کړو اوس کوچې د صاحب پکې بوراق دی روان دی واه واه وایي بیا و دا شعر هم ډېر دی. چې اس د پښتانه په څلور واڼه خپو شل کړو اوس کوچې د صاحب پکې بوراق دی روان دی او دنیا ورپسې شوې ده ملنډې پسې کاندي دنیا ورپسې شوې ده ملنډې پسې کاندي ورکړی یې شعور له اوس طلاق دی روان دی وایي دنیا ورپسې شوې ده ملنډې پسې کاندي ورکړی اوس شعور له یې طلاق دی روان دی او خپل ځان یې پکې ورک کړو سم د لاسه پکې سپک شو خپل ځان یې پکې ورک کړو سم د لاسه پکې سپک شو تهذیب پسې د هر دښمن مشتاق دی روان دی او د مکر د پوډرو یې په مخ باندې بل مخ دی د مکر د پوډرو یې په مخ باندې بل مخ دی کنه د ده په خپل مخ سم بشاق دی روان دی او اخري مقطع ده ارشاد وایي ای ریاضه دا همه لارې د ژوند چې کږي دي ای ریاضه دا همه لارې د ژوند چې کږي دي قلم کتاب ایښی په اطاق دی روان دی بهتاب صاحب یقین وکړه چې تنده دې راله ماته کړه ډېر مزېدار شعرونه ډېر کمالي شعرونه ډېر سبق آموز ډېر نمایندګۍ کوونکي او عکاسي کوونکي شعرونه دومره داد پرې واخله چې څومره د ما په ذهن او دماغ کې د څومره ستاسو مقام دی الله تعالی دې نور ډېر کامیابي درکړي اوس زین الله زین صاحب له بلنه ورکوو بهتاب صاحب ډېره مهرباني آباد اوسئ کور ودان زین صاحب د ما بلنه قبوله کړئ زین الله زین صاحب درخواست کوو چې هغه راشي زموږ سره نور هم سره ډېر ښکلي شعرونه مو واورېده رئیس ملنګ شینواري صاحب له بلنه ورکوو زموږ سره وخت لري او موږ له راغی موږ ته یې څو ښکلي شعرونه وویل زین الله زین صاحب ولاړه ساجد علي صاحب د چا انتخاب به راته ووایي که شعر رسولی ډېر مزېدار شعرونه بهتاب صاحب وویل یقین وکړه چې ډېره مزه یې وکړه افغانه خسته ملا همدرد صاحب څنګه چلته غزل به راباندې واوروئ
شاید انتظار صاحب هغه هم لاړ دی زما نیټورک مسله کوي رحمان بلاګوري موږ بلنه قبوله کړه نو شعرونه به ترې واورو سیګنل راسره نشته شعرونه راولېږل بخرحمان بلاګوري صاحب چې هغه ستمګر نه چې زه یار په سکولار جوړوم اوس به د ګلرنګې په کوڅه کې ځان شهید کړم دلته به د مینې یو یادګار جوړوم او وګورئ ملګرو ته زما څومره ساده یم دا چې بې وفا نه وفادار جوړوم لایق شاه صاحب ته هرکلی وایو هوښیار راغلی تو فلمونه مونږ ګورو یا لکه دوه درې عمرې ما دپاره وکړه سلامونه مې قبول کړه تو فلمونه دعاګوی یم چې الله تعالی دې ستاسو په خپل حفظ و امان کې ساتي مسافرت ژوند کوئ الله تعالی دې ستاسو مسافري ښه تېره کړي جان ضمیر شینواري صاحب هلکه که ماله بس دا کال اوس در ونسه مېلمنو ته ووایه چې لږ انتظار وکړئ بس بلاک به دې کومه نو رئیس ملنګ شینواري صاحب دا شکر دی چې څوک بلنه م نه قبولوي چې څه ترې واورو حماد اسلام هم بخیر راغلی دعا کوم چې جوړ جوړ لایق شاه وروره غزل به راسه شریک کړي السلام علیکم نسیم نثار له بلنه ورکوو مونږ بلنه قبوله کړه ډېره مزه به وکړي نسیم نثار صاحب هرکلی درته وایم خوش قسمتي به وي زمونږ که تاسو راسره اړیکې ونیوئ دا به زمونږ دپاره ډېره د اعزاز خبرې که نسیم نثار ورور زمونږ بلنه قبوله کړه مونږ ته یو غزل را ډالۍ کړه نسیم نثار وروره سلامونه مې قبول کړه وعلیکم سلام ځوانه څنګه یې ټیک ټاک یې امید لرمه چې روغ جوړ به یې چې دا سیګنل به د ما کمزوري او که د ستاسو به کمزوري نسیم نثار صاحب زما اواز درځي شکر الحمدلله ستاسو په دعاګانو ستاسو په ملګرتیا ستاسو په نیکو هیلو باندې مونږ ټیک ټاک یو بالکل روغ رمټ یو
سم دم یو فرق ستونزه ده چې څه وجه کېدای شي. نثار صاحب سره زموږ رابطه ختمه شوه، ګورو بیا یې میلاو که میلاو شو، غالبا چې ونه شوه. تاج محمد افریدي صاحب بله ونه شو. ملګرو ډېر ښکلي غزلې ملګرو وي او یقین وکړه چې ډېره مزه یې وکړه، ډېر خوند هم ترې واخیسته. زین الله زین ته بیا شروع خاص باندې کابل مونږ بلنه قبوله کړه. السلام علیکم حاجي صاحب سره مشې. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه الله صاحب اخی؟ ټیک ټاک جوړې صحت کې ښه دی؟ تاسو دعاګانې دي. بس وخت تېرېږي یاره، نوې تازه بس نوي او تازه خو ستا تور تصویر لګولی دی، پته ده درته نو. یاره دلته بهر ناست یم، دا لیټونه به ته ښکاري. بلکل د کمرې نه لږ لرې ناست یم. ښه نور حال احوال؟ شکر الحمدلله. شکر دی، زه چې ښه یې نو نور به کېږي اورې. بس دا ملګري درته په انتظار دي، وینم دی د ماښام نه تر د نیمې شپو پورې خلکو سره انلاین کېږي. خلک په یو ورځ کې پکار ده چې 50 غزلې لیکي. یاره نه شو دومره لیکل خو نه شو کولی او نه دومره ښه یو، خو بس د دغه ملګرو مینه ده یاره، بار بار هم د ځان سره رااخلي. نو ما سوچ کوم د یو څو ملګرو ته وایم چې اشنا بس جی چې د ملګرو دپاره به لږه موږ سره زیار وکړې، لږ تکلیف به وکړې او لږ غزل به راباندې واورې یو 15 شپږ 15 شپږ کوشش کوم چې یو ټپایي سره ته ووایم او یو شعر درته ووایم دوه چې جاړم په دې زړه مې خوږېږي. اورې که نه؟ جاړم په دې زړه مې خوږېږي، په تا پسې زړه مې خوږېږي، دا ته منې زړه مې خوږېږي، د نیمې شپې زړه مې خوږېږي او وړې وړې سلګۍ وهم تا یادومه. ما ته دې ټپۍ سره یاده کړه چې څه په ښکلا مې اوده کړي او نن په رڼا مې اوده کړي او کټ دې کړه څه وجه ده. زنګا زین زموږ رابطه ختمه شوله. نیټورک کې څه مسله را بلنه ور روانه ده که زموږ بلنه یې قبوله کړه. د غم بلا مې اوده کړي او زه ورته ناست یم ټوله شپه یې زنګوم. نسیم نثار صاحب د مشهورو هغه یا خو مصروفیت زیات دی ماشاءالله، خو هستۍ دي او یا څه نور وه چې د هغو نیټورک هم داسې دی چې کفه شو د ما نیټورک کې فرق و شاید. فیضان خان وایي چې سلامونه ملګرو، نو ټولو ملګرو ته د هغه سلامونه. بیا کال در کومه زینه دا بلنه مې قبوله کړه. هغه ټپۍ یاره دې راله څه وجه وه که دغه کټ شو میرات یې راله کړه، هغه یې راله بلکل ځواني مرګه کړه ټپۍ ده. او که نه یاره بلکل ما ورته غوږ کېښود او هغه لاړه ګډه وډه شوه.
نن پر رڼا ارشاد مې اوده کړي نن پر رڼا مې اوده کړي او څه په ښکلا مې اوده کړي او خو رانه پکې نه شو او بل اخري دا چې د غم بلا مې اوده کړي او زه ورته ناست یم ټوله شپه یې زنګومه ډیر اعلی ډیر ښه او غزل ته دې زبردست غوږ وږي غزل دی چې د دې تاو کړي د دې تاو شوي دایرې نه چرته لاړه نشي د دې تاو شوي دایرې نه چرته لاړه نه شي د دې تاو شوي دایرې نه چرته لاړه نشي زار شم زما د حافظې نه چرته لاړه نشي ډېر مزېدار ډېر ښکلی مننه او ته دلته ودرېږه ښه زه د یو تصویر اخلمه او که نه ته دلته ودرېږه ښه زه د یو تصویر اخلمه زما د سترګو د کیمرې نه چرته لاړه نشي دا شعر بیا ووایه ډېر مزېدار ډېره مننه ته دلته ودرېږه ښه زه د یو تصویر اخلمه زما د سترګو د کیمرې نه چرته لاړه نشي ډېر مننه او بل شعر دی چې له دغه ویرې مې لاسونه په سینه ایښي دي د دغې ویرې مې لاسونه په سینه ایښي دي له دغه ویرې مې لاسونه په سینه ایښي دي زړه نه مې ونځي سینې نه چرته لاړه نشي ډېر ښکلی ډېر مزېدار مننه مقطع یې ده چې ذهن به هر وخت لکه سایه وي تا سره محبوبې ذهن به هر وخت ذهن به هر وخت لکه سایه وي تا سره محبوبې خو ګورې ته د دې سایې نه چرته لاړه نشي بله مقطع ده چې بله مقطع رانه هېره شوله بخښنه غواړم زموږ حافظې دغسې دي یاره ما اکثر دغسې حالات دي چې بلکل یو حل دی بل غزل راته ووایه بل غزل درته ووایم بل څه کوشش کوم چې رایاد کړم په ایمان داسې حافظه هم داسې کمزورې شوې ده چې راځه ته یوه ورځ خو تجربه وکړه سرکاره راځه ته یوه ورځ خو تجربه وکړه سرکاره زمونږ په شان خیمه کې یوه شپه وکړه سرکاره محمد حنیف شاید درته سلامونه وایي وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه وعلیکم السلام دا وینې دا ګلونه ماشومان خاورو کې رغړي دا وینې دا ګلونه ماشومان خاورو کې رغړي دا وینې دا ګلونه ماشومان خاورو کې رغړي ته راشه که نه لږه تماشه وکړه سرکاره ښکلی په وینو د امید باندې مې خپل لاسونه سره کا په وینو د امید باندې مې خپل لاسونه سره کا زما د ارمانونو جنازه وکړه سرکاره حقیقت مننه او چې تنګ شوم په جنګ شوم نو ښځه ګناهګار شوم چې تنګ شم په جنګ شم ښځه ګناهګار شم چې تنګ شوم په جنګ شوم نو ښځه ګناهګار شوم زه راشه که نه ته اوس فیصله وکړه سرکاره یا بس که که نه نور دا بېګناه ظلمونه پرېږده د ذهن سره په ښه کلکه واده وکړه سرکاره ډېر مزېدار راځینه الله تعالی دې ډېر عمر درکړي ډېره زیاته مننه او ټولو ملګرو نه هم مننه او ستاسو نه هم ډېره زیاته مننه الله دې خوشحاله ساته او ډېر ښه پروګرام دې شروع کړی دی مهرباني ډېره مننه خوشحاله اوسئ مننه محمد رئیس ملنګ شینواری رئیس صاحب زموږ بلنه قبوله کړئ الله ته یې ورکړه زموږ بلنه ده چې تور ماښام شي غم مې ډېر شي او ما ته رایاد شي د خپل کلي ماښامونه
دا مې د کوم جرم سزا ده یاره بس که کنه لوبې زما په زړه کوي او مرورم ته یې واه 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 رئیس ملک شینواري صاحب محمد حنیف صاحب ستاسو له کال نه درځي که لږه بلنه ورکړه ډېره مزه به وکړي هغه چې ما ته ګرم دی ما تپوسي ما ځوروي کمنټ نه کولاوي نیټورک دومره مسله جوړه کړې ده حضرت خان معروف خان معروف صاحب له بلنه ورکوو که زموږ بلنه وانه خستله او بیا یې ورکوو کله وخاندم په سوچ کې غریبۍ ده کله وژاړم په سوچ کې غریبۍ ده کله وخاندم چې خیر دی وخت به تیر شي ډېر مزېدار نور شعور صاحب له بلنه ورکوو که هغه زموږ غزلې به زموږ ډېره مزه به وکړي فیضانه ده څنګه یې ښه یې ټیک ټاک یې وخت یې ښه تېرېږي دوکان ښه دی محمد حنیف شاه صاحب وایي چې بخښنه غواړم زما مور بیماره ده هغه د خوب له وجې بالکل زموږ خبرې د مور د خوب یوې لمحې برابرې نه دي زموږ که ټوله شپه خبرې وکړو د هغې د یوې لمحې نه دي برابرې نور شعور صاحب هرکلی درته وایو السلام علیکم ورحمة وعلیکم السلام الله. محترم شیخ بخیر. نور شعور صاحب اواز درځي او ستاسو اواز عزیز زما اواز اوري اوس راځي اوس راځي خیر محترم ژوند چارې په خیر دي شکر الحمدلله بس وخت تېرېږي خو اوسې داسې تاریخي غونډې ده انځور به زه بس حالات داسې دي چې حالات تاریخ غونډې دي حالات همغسې دي د عدالت بېتاب غزل دې رعایت کړه راته مساخیل صاحب اوس اواز ټیک شو عدالت بېتاب وایي چې لوګی ترې تور وخېجي بر حالات همغسې دي او زما د ګل ګل پېښور حالات همغسې دي هغسې اور لګوي هغسې صرفه نه کوي ستا د قاتل قاتل نظر حالات همغسې دي او نااعتباري ده د هر چا اوږو ته زانګې ټوپک بېتابه نه وځم بهر حالات همغسې دي ډېر قدرمن شې چې موږ له دې وخت راکړه غزل به درنه اورو انشاءالله چې غزلې به درنه اورو ظهیرالله زین ته مې وویل هغه خو راته ښه غټه خندا وکړه دومره غزلې به ما سره چېرته څلور پنځه غزلې به درنه اورو نور شعور صاحب خدای دې وکړي چې وکړو داسې د قد و قامت ستاسو ملګرو چې کوم شعرونه وویل هغه به نه وي را سره او دلته په موبایل کې چې هغه را سره دي نو د حافظې نه به کار واخلو که څه راته په یاد کې شوه نو انشاءالله در سره شریک کړو د موبایل ډېره لانجه جوړه کړې ده یقین وکړه چې د ما هم په موبایل کې دي او همدغه حالت دی زه کوشش کوم چې انشاءالله د حافظې نه کار واخلم که ملګرتیا را سره وکړو حافظې مو هم لږ داسې ګډې وډې غوندې دي لږ حالات نو انشاءالله در شریک کړم ډېره مزه به وکړي عجب باران شوی پر موږ میده میده صاحبه عجب باران شوی پر موږ میده میده صاحبه
عجب باران شوی پر موږ میدان میده صاحبه چې نه یې وچ پرېښودو نه یې کړو لامده صاحبه. ښکلی ډېر مزیدار. مطلب تکرار کړم بارغی بیا مصري ته پسې ځم انشاءالله. عجب باران شوی پر موږ ډېر دا شعر راته بیا تکرار کړئ. په دې شعر باندې ستاسو ته نور شعور صاحب موږ پوه نه شو، اواز کټېده. نور شعور صاحب اواز درځي؟ ښکلی غزل شروع شو نور شعور صاحب، هېڅ پته ونه لګېده، اواز دې غایب شو. نور شعور صاحب ډېر ښکلی غزل شروع کړه، پته ونه لګېده چې څه وجه وه. نسیم نثار صاحب راغی، که زموږ بلنه واخیسته ډېر خوند به وکړي. نسیم نثار صاحب زموږ بلنه قبوله کړئ، جهان مننه به مو وي. نه مني. موسی خیل صاحب تاسو له به نظر وشي. غالبا چې نه ورځي. هلکه زه خبرې سره یاد شوې، فضلدار وفا صاحب ستاسو نوم نه درځي. نور شعور صاحب هم بیا بلنه ورکړم، الله دې وکړي چې اواز یې سم شوی. نور شعور صاحب بیا درته ښه راغلاست وایم. دلته د موبایل تخنیکي ستونزه هم ده د سیګنل له، ښه او د کوټې یخ دی، باد دی او سخت یخ نیولی. هی موږ د یخنۍ پسې ړانده شو. ته د پکو شغار به اورې؟ اورم د دغه یخ د دغه نه دي بیخي الفاظ سم سره د ښکوای نه سم، نو غزل ته به ورځو لږ به تعدیه وکړو. بلکل بلکل. نو غزل داسې و چې عجب باران شوی پر موږ میده میده صاحبه، عجب باران شوی پر موږ میده صاحبه چې نه یې وچ پرېښودو نه یې کړو لامده صاحبه. ښکلی. د مجبورۍ داسې څادر مو تر زانو تاو کړی، د مجبورۍ داسې څادر تر زانو تاو کړی چې اوس نه ویښ پاته یو نه هم یو ویده صاحبه. ښکلی ډېر مزیدار.
هوا نڅا کول چې زموږ په لورې تله او راتله. هوا نڅا کول. هوا نڅا کول چې زموږ په لورې تله او راتله. ډیوه تیته ډیوه یې په لیمو کې بلېده صاحبه. ته ډیوه یې په لیمو کې بلېده صاحبه. واه واه واه. او نور قانع دا نور شعور نور قانع اصلي دغه دی مقتده نور په مابینځ کې مصري به زه چې هم د ذهن لږ ساعت نه راکړي او یخ هم دی نو مقطعې ته ځم ډایرکټ. مننه. او نور قانع دا ځل د نوښت بیل شان تصویر انځور کړي په اورېدو یې هم انځور غواړي لیده صاحبه. ډېر مزیدار یقین وکړه چې موږ اوس ستاسو د لیدو ته ډېر اشتیاق لرو چې کله به مو وینو. بس بجلي نشته، څه حالات داسې دي، څه ساړه دي، بهر په تیاره ساړه کې موږ ته ولاړ یې. نو شعور صاحب الله تعالی دې ډېر عزت درکړي او ستاسو د لا پرمختګ په دعاګانو باندې ستاسو نه اجازت اخلو. ډېره مننه. شاید انتظار ته به ګورو که زموږ بلنه یې قبوله کړه نو هغه خو ټیپولی دی چې نه منم. زه مسافر په زړګي سل غمه لرمه، یو حال دی. اچھا محمد حنیف شاید ورور زین الله زین دغه شعر ډالۍ کړی چې هغه چې ما ته ګرم دي ما تپوس زوروي د خوږ وطن د ازادۍ خوندونه ټول را رسي. ګلو سي ملګرو ناوخته هم شو، اجازت به واخلو. ډېره مننه د وخت راکولو. الله تعالی دې ستاسو ټول ګلګله لري. نسیم نثار صاحب په ډېره بښنه سره ستاسو سره زموږ ته اړیکې ونه نیولی شوې، په دې هیله چې تاسو به بیا راشئ او د مونږ د لږ ساعت لمحو ته به ښکلا وربښئ، لازمي به وربښئ انشاءالله. د بیا د راتلو خو څه وخت تعین نشته چې زه به څه ټایم راځم، خو چې راځم نو مخکې به ته پوسټ کوم. ملګرو جهان مننه، فیضانه ډېره مننه، بېتاب صاحب ستاسو، شاهد انتظار، شینواري، نادر شینواري او د ټولو ملګرو جهان مننه. زین الله زین ټولو ته یو جهان مننه. ګل اوسئ، ګلالي اوسئ او الله تعالی دې ستا سره د ما د ملګرو ټولې پریشانۍ او ټولې مسلې په غیبانه طریقه سره حل کړي. ډېره مننه ملګرو، آباد اوسئ. السلام علیکم.